بسم الله الرحمن الرحیم. په کپړو باندې د مزي لګیدو شری حکم څه دی؟ په دې حواله سره ملګری سوال کړل چې زما اکثر چې کله د کور والا سره خبرې کوم غب شپ لګوم یا مزاق وغیرہ کوم نو زمانه چې کوم دی د مزي قطري خارج کیږي نو دی وی چې دا په کپړو باندې د مزي ولګي نو د دې شری حیثیت څه دی؟ یعنی په څومره مقدار کې دا ولګي نو په دې سره چې کوم دی بیا موز نه کیږي او څومره مقدار سره ولګي بیا موز کیږي او د دې د وینځلو څه حکم دی؟ یعنی د دې د انځلو طریقه څه ده؟ دا کپڑے به څنګه پاکيږي؟ پورا کپڑے به انځي یا صرف هغه ځای به انځي او څو ځله به انځي؟ دا ډیره مهمه او ضروري مسله ده. بیا خاص کر کې چې کوم ځوانان دي هغه د دې مسلې را پیښه کیږي او ظاهره خبره ده ډیر شي کسان داسې چې هغه به د حواله سره دومره د غلطفهمي شکار شي چې هغه دا غني چې دا چرته منی ده دا غي په اخراج باندې هغه بیا غسل کوي. نو یاد وساتئ په دې حواله سره مخکې په مختلفو لیکچرو کې دا خبره کړله چې د نارینه د چکم عضو خاص ته عضو تناسل له داغه نه درې قسم له ووزي یو ته مزي ویل کېږي یو ته ودی ویل کېږي یو ته منی ویل کېږي. مزي او ودی د دې په اخراج سره چې کوم دی غسل نه واجب کېږي د منی د اخراج سره چې کوم دی هغه غسل واجب کېږي. اوس د مزي چې کوم دا ظاهره خبره ده د ملګری وي چې ځکه کله خبرې کوم خپل د کور والا سره غب شپ لګوم دا اکثر په دغه ټیم کې خارج کېږي چې کله خزه خاوند یا ډیر شي کسان داسې ډیر شي ځوانان داسې چې هغه غلطي دوستیانه لګري دي چې نه کو څه په ټلیفون باندې لګي دا فحش خبرې کې دا خو ناجایز عمل دی لیکن هغه بیا په دې حواله سره تاسو کې چیز دغه شانتي دوست سره خبرې کومه زمانه چې دغه شانتي قطري خارج شنو د دې څه حکم دی؟ نو یاد وساتئ منی چې کوم د هغه خو چې دغه اخراج وشي نه پاغي باندې غسل واجب کیږي او منی ظاهره خبره ده دغه نشانی دغه ده چې هغه او شهوت سره خارج کیږي د لذت سره خارج کیږي انسان ته پته لګي چې زمانہ قطري خارج شوی بلکې هغه کې انسان ته لذت محسوس کیږي او شهوت سره دا خارج کیږي. دا غي نه علاوه چې کوم ودی دا هغه چې کله انسان کله بول بار تکینی نو اکثر د امتیازونو بعد قطري راځي او غاړه قسم د قطري وي دا غي دا ودی ویل کیږي نو په دغه باندې غسل نه واجب کیږي. دا غي نه علاوه چې کوم مزیدا څنګه چې دی بلګری سوال کړل چې خپل کور والا سره خبرې کومه غب شپ لګوم یا دا شانتي بوسو کینار کومه نو دا غي سره چې کوم دی اسی قطري خارج شي کپڑے می لمدي شي نو دا چې کوم دی د سلیخنا کی او د په لذت سره یا په شهوت سره نه خارج کیږي یعنی د دې اخراج سره کوم دی انسان ته لذت محسوس کیږي څنګه چې منی خارج کیدو باندې لذت محسوس کیږي. دا څنګه چې د بینډي سلیکټ کې داغه په میس کې هغه لیسداري وبوي دا دغه شان دی وبوي دا یو لیس کې سلیخ ونه کی دته مزي ویل کېږي د مزي په اخراج کېدو باندې هم غسل نه واجب کېږي. البته وضو په ماده شي حدیث شریف کې راځي حضرت علی رضی الله عنه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو کې زمانہ اکثر د مزي اخراج کېږي نو د دې څه حکم دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې خپل شرمګا وینځه او دا غینه بعد وضو کا یعنی د په ذریعہ باندې د دین دا معلومیږي چې کوم ځای باندې دا ولګي نو دا غسر غزي نه پاک شي او د دې سره چې کوم دی غسل نه واجب کېږي صرف وضو ضروری دی د لپاره. اوس راځو مسلې طرف ته چې په کپڑا باندې دا ولګي مزي ولګي نو دې شری حکم دغه دی کچره لونی ولګي نو هغه وینځي بهتره دغه ده ځکه چې دا نجاست غلیظه ده لیکن کچري دومره زیاته ولګي چې د هغه مقدار د یو درهم چې کوم د درهم چې کوم سکه ده غونډه سکه د درهم نو کچري د هغه مقدار دا ولګي دومره زیاته مزي ولګي په دې کپړو باندې دا هغه سره دا کپړې ناپاک شي. په دې حالت کې کچري د موز کې نو دې سره موز نه کیږي دا بډو مینځي او کچري د یو درهم چې کوم مقدار لري د هغه نه کم ولګي لغونی ولګي دا هغه سره کچري د موزو کې نو موږ خو به وشي لیکن بهتر او افضل دغه چې هغه بیا موینځي د دې وینځلو طریقه سره چې دا بدري درې ځله وینځي یو ځله به وینځي بیا به نه چھوڑ کی بیا به وینځي بیا به نه چھوڑ کی بیا به وینځي بیا به نه چھوڑ کی بس دغه بیا به دا کپڑے صفاشي ضروري نه چې دا پورا کپڑے دي صرف کم ځای باندې هغه نشان لګیدلی هغه قطري لګیدلی هغه غینځل ضروری دي پورا کپڑے انځل ضروری دي. نو دا د مزي په حواله سره یو شری مسله وا ملګری سوال کړي امید کوم چې دا مسله به مو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.